بسم الله الرحمن الرحیم. ور بگوید کژ نماید راستی، ای کژی کی راست را آراستی. مولانا سامبرک مخکې وویل چې یو عاشق سړی، هر سړی چې عاشق وي د هغه عاشق سړی د خبرو څخه د عشق بوی راپورته کیږي. هغه سړی چې په هر خبره کې ګډ وي، که د فقه بیان راواخلي هم یې د خبرو څخه د عشق بوی راپورته کیږي، که د فقر خبر راواخلي هم د عشق بوی ځینې راپورته کیږي، که د کفر خبرې وکړلې د دین خبرې ځینې راپورته کیږي، که شکمنې خبرې درته وکړلې د یقین خبرې ځینې راپورته کیږي. څوک چې عاشق وي، د الله دوست وي، د الله نازولی بنده وي، دینداره بنده وي، د هغه څه د دین او د عشق خبرې د خولې څخه راپورته کیږي. په ظاهر خبرې شکمنې، مګر په حقیقت کې هغه ټوله د یقینه ډک وي. په ظاهر خبرې کږي، مګر په حقیقت ته چې وګورې هغه ټولې هغه اصلي حقیقت او راستې خبرې. نو وای ور بگوید کژ، که چیرې دی کژې خبرې وکړي، نو مایه د راستی، هغه په حقیقت کې بیا هغه راستی معلومیږي، هغه په حقیقت کې ټولې راستې خبرې. ای کژې، ای هغه کژې کې راست را آراستی، چې راسته دي آراستی برابر کړي. یعنی داسې کژې خبرې دي چې په ظاهره کژې دي، مګر په حقیقت کې هغه راسته خبرې چې راسته سوي دي د دوی د برکته راسته دي. دغه د اندازه راستوالی د په کژو خبرو کې موجود وي. یعنی هغه اصلي هنر د عشق دی چې په انسان کې موجود وي. اوس د دې دپاره مثالونه وایي چې څنګه د کوږ شي څخه راسته شی جوړیږي. وایي کف کژ کز بحر صافی خواست است، اصل صاف آن فرع را راست است. کف کژ هغه کوږ زگ نه دی، پر دریا باندې سربیره زگ دی. دا زگ خو کوږ شی دی، خراب شی دی که نه، لیکن کز بحر صافی خاص است چې د صاف دریاب سره پورته سوی دی. اصل صاف هغه صاف اصل، ان فرع را دغه فرع آراست است، آراسته کړی دی که نه دی. اوس په دریاب کې زگ بد نه ایسي. دریاب که زگ وکړي، اوبه که چیرې زگ وکړي د اوبو زگ بد ایسي. او حال دا چې زگ بد شی دی، ولی منشه یې صافه ده، هغه منشه یې پاکې اوبه دي، د پاکو اوبو زگ دی، د پاکو اوبو زگم پاک ایسي، ښه ایسي، صفا ایسي، ښه خوند کوي. علیحده خلک په اوبو کې و هغه ځای ته ورځي چې هغه ځای کې اوبه ډېر سره راڅرخي او ښه زگ کوي، هغه ځای ته علیحده خلک ځان ورسي، دا زگ ښه خوند کوي. ولې وایي د پاکو اوبو زگ دی. نو منشه چې پاکه وي، نتیجه هم دغسې پاک ورکوي. که څه په ظاهره کژه ده، زگ دی، مګر په حقیقت کې راست دی. آن که فش را صافی و محقوق دان، همچو دشنامه لب معشوق دان. آن که فش را هغه زگ لره، صافی صاف و محقوق او جوړ سوی دان وبوله، همچو دشنامه لکه هغه شکنځل لب معشوق د شونډانو د معشوق دان وبوله. لکه د معشوق شکنځل. معشوق نه دی، معشوق چې عاشق ته یو اندازه شکنځل وکړي، عاشق ډېر په خوشحاله کیږي. عاشق د معشوق د خولې په شکنځلو ډېر خوشحاله کیږي. ولې عاشق و دې ته متوجه دی، وایي دا زما معشوق چې ما چې زما و طرف ته متوجه سو، دا زما و خوا کې مخ راواړوي، دغه زما دپاره هر څه دي. بالا چې د ده د خولې څخه راوځي، هغه ټول زما دپاره ټول کشمش و بادام دي. لکه رحمان بابا نه وایي د معشوق د خولې دشنام خوږ تر څه شي، خوږ تر کشمش و تر بادام. داسې یو بیت مې هېر شو. د معشوق د خولې دشنام خوږ زما خوښ دی تر کشمش و تر بادام، زما خوښ تر کشمش و تر بادام. داسې بیت دی. زما در کشمش و در بادامو چیز خوښ دی؟ د معشوق د خولې دشنام. چې دا معشوق ما ته متوجه سو، دغه زما دپاره لوی هنر دی، دغه زما دپاره لویه خبره ده، زما دپاره لوی هنر دی. نو دشنام د لب معشوق ډېر خوندور شی دی. نو هغه کف، هغه زگ چې د صاف اوبو سره پورته سوی، هغه هم داسې خوندوري. گشت این دشنام نامطلوب او، خوش ز بهر عارض محبوب او. گشت ګرځېدلی دي این دشنام دغه شکنځل نامطلوب او د عاشق،
هیڅوک په ښکنځلو پسې نه ګرځي، عاشق هم په ښکنځلو پسې نه ګرځي. نو د دشنام چې دی دا نامطلوبه شی دی، داسې شی دی چې څوک پسې ګرځي نه، لیکن د هغه دشنام چې نامطلوبه دي خوش ګرځېدلي دي، بهتر ګرځېدلي دي. بهر د وجې څه عارض د مخ محبوب یې دغه ښایسته وده ده، د ده د ښایسته مخ په وجه باندې چې د ده پر مخ باندې دغه عاشق سوی دی، د ده د ښایسته مخ په وجه باندې دغه دشنام هم بهتر ګرځېدلي دي. اوس د دې مثالونه درته وایي از شکر گر شکل نانی می پزی طعم قن آید نه نان چون می مزی. از شکر د بریڅه گر شکل نانی که شکل د ډوډۍ می پزی پخې. که ته چیرې برا راواخلې برا و ګوړه و راواخلې د برې و د ګوړې څخه قرار دی یو دا ګوړه نه ده، ګوړه خو ډېره خوږه ده، یا پلمیټ یا چاکلیټ، دا خو نو د برې څه جوړېږي. که ته چیرې د دې څه د ډوډۍ شکل جوړ کړې، نه یا د ښځې چې پر طبخي باندې یا پر تناره باندې پخوي، که د شیرې د چاکلیټو یا د پلمیټو څه یا د برې څخه ته د ډوډۍ شکل جوړ کړې، بس ته ډوډۍ ځینې جوړه کړې. ښه بره چې ګوله ځینې راپرې کړې او خورې، د ډوډۍ خوند درکوي که د برې؟ د چاکلیټو پلمیټو خوند کوي که د ډوډۍ خوند کوي؟ شکل خیر د ډوډۍ دی مګر خوند یې د پلمیټو دی. از شکر د بریڅه گر شکل نانی که شکل د ډوډۍ می پزی پخیه طعم قن آید خوند د برې آید راځي، نه نان د ډوډۍ خوند نه راځي چون هغه وخت می مزي چې خورې چې کله خوند ګورې خوند د برې دی، خوند د ډوډۍ نه دی. نو د معشوق د خولې څخه که څه په ظاهر شکل د ښکنځلو راووتی، اما حقیقت هغه حقیقت دی چې دا د معشوق د خولې خبره ده. همداسې چې د عاشق د انسان په وجود کې عشق موجود وي، د هغه د خولې څخه چې هره خبر راووتل که څه ظاهر کږی ظاهر شکل د ډوډۍ مګر خوند د عشق دی، اصلي هغه خوند پکښې کې دی، بل خوند نه پکښې راوځي. بل مثال درته وایي وربطی زرین بیابد مؤمنی کی هلد اورا پای سجدا کنی. وربطی زرین که چیرې د سرو زرو بت بیابد پیدا کی مؤمن یو کامل مسلمان، کی کله هلد پرېږدي اورا دی پای سجدا کنی د پاره د سجده کول. یو د سرو زرو بت مسلمان پیدا کی ابره څه پکې مسلمان الته په تخچه کې یږدي خلک سجده ورته کوي، دی ورته پر سجده کېږي. نو څه دي چې د سرو زرو دی؟ د سرو زرو دی مګر د سجدې وړ خو نه دی. نو چون بیابد مؤمنی زرین وسن کی هلد آن را برای هر شمن. چون بیابد چې کله پیدا کی مؤمنی مسلمان زرین وسن د سرو زرو بت پیدا کی، کی کله هلد پرېږدي آن را هغه برای هر شمن د پاره د هر شمن د پاره د بت پرسته. بلکه گیرد اندر آتش افگند صورت عاریتش را بشکند. بلکه گیرد بلکه را ونیسی اندر آتش په اور کې افگند اچي صورت عاریتش هغه د عاریتی او امانتی صورت بشکند ماتی هغه سره زره واخلي په اور کې واچي هغه د شکل یو ورمات کې شکل د بد ځنیسته کې دغه سره زره خو نه بیا مسلمانم په کار مسلمان خو د سره زره نه تیریږي سره زره په کار دي امازه شکل د بد ځنیسته کې. تانا ما ندبر ذهب نقش وسن زن که صورت مانع است و راه زن. تانا ما نچپاتا نشی بر سازا پر سرو زر باندې نقش وسن نقش دبت زن که صورت ولدا صورت مانع است مانع دی و راه زن او راه زن دی غل دی نو صورت ځنی خرابوي. ذات زرش داد ربانیت است نقش بت بر نقد زر عاریت است. ذات زرش اغزاد د زر اش دلر داد ربانیت اغه ورکړه د ربانیت د الله جو اخو د الله ورکړه چې د ذات د زر ور جوړ کړی دی. نقش بت د ظاهر شکل د بت بر نقد زر پر اغه نقد د زر عاریت د امانتی و ادای امانتی شی و اصلي ذات کې د زر دی نو هغه اصلي شی پاتې سو ظاهر شکل یې خراب سو. نو که چیرې د عاشق د خولې څخه یو کژه خبره راووځي نو هغه ظاهري کژوالی هغه ختمیږي هغه مغز د چې عشق هغه یې پاتېږي. نو ځکه مولانا سمر کوي چې دا تیره قصه چې ما د ښځې و د هغه سړي کیسه درته وکړله ظاهره قصه د نر و د ښځې وه اما په حقیقت کې دا د انسان و د الله جو در مابین معامله وه ظاهري شکل یې د مابین اعتبار نه لري حقیقت ته یې وګوره.
بهرکی که تو گلی میرا مسوز و صداعی هر مگس مگذار روز بهرکی که دیوی کی که دفاره تو تا گلی میرا پوستین مسوزه تا بسته پرش سوزل دی دیوی کی که دفاره پرش که کی که گرزیدل اتر واقت پرش دی گرد رواقتی بعد دی اورتا واچو ولی و کی که پکش گرزید کی که دفاره دو ساله بسته پرش نسوز یعنی عاشق و د عاشق عشق و کمالات ټوله ته د مابین ضایع کې ولې وایي وا کږه خبره در خوله راووتل کږه خبره د څه دی چې در خوله راووتل د یوې کیکې دپاره فرش مه سوځه او والصداع هر مګس د سردردي څه د هر مګس د ارمچ مګزر مه پرېږده روزې ورځ والا یو سړی پر شپه میین وایي زما شپه خوښه ده ولې وا د ورځې مچان ګرځي د مچ څه بد راځي نو د یوه مچ په خاطر چې د ورځې څه بد راځي شپه خوښه دا نو کار دی نو داسې مه کوه نو دغه دې ورځ کې که مچ ګرځي بیا نور ششان هم پکښې ګرځي نور کمالات دي بیا څه کړل خو لمر هم پکښې راختلی دي نو د عاشق سړي پرې یوه کږه خبره باندې مه غنده د عاشق سړي پرې یوه کږه خبره باندې ته د دغه ټوله کمال پرېږدې هغه حقیقتونو ته ولې نه ګورې بت پرستی گر بمانی در سور صورتش بگذار در معنا نگر بت پرست به گر بمانی که پات سولی در سور په صورتو کې صورتش صورت بگذار پریز و در معنا ته نگر وګوره اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی الله